سلامونه او نیکې هیلې درنو او خوږو لیدونکو او اوریدونکو. هیله ده چې د صحت جامې مو پر تن وي او له خپلو محترمو کورنیو سره د صحت او عافیت ژوند ولرئ. یو ځل بیا زه ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ او له نننۍ ویډیو څخه یو څه زده کړئ. سر له نن څخه انشاءالله زه هڅه کوم تر څو تاسو ته هر 2 ورځې وروسته یوه درسي ویډیو خپره کړم. نو هیله ده چې له چینل سره مو واوسئ. پس ځو او په ګډه سره ګورو چې نننی درس مو د څه شي په اړه دی. A1 Lektion 8 Atemders. Die Konjugation vom Verb und die Satzarten. د فعل ګردان او د جملې ډولونه. Die Konjugation vom Verb د فعل ګردان. هر ژبه د فعل ډولونه لري چې په آلمانی ژبه کې موږ 2 ډوله فعلونه لرو. یوه ته با قاعده فعلونه یا هم ورته regelmäßige Verben ویل کیږي او بل ډول یې څه دي؟ بې قاعده فعلونه یا هم unregelmäßige Verben. یعنی بې قاعده، یعنی خاصه قاعده یا خاص قانون نه لري چې د هغې په واسطه باندې دی څه رقم شي؟ ګردان شي. اما با قاعده فعلونه یوه خاصه قاعده یو خاص قانون لري چې د هغې په واسطه باندې څه رقم ته کیږي؟ ګردانیږي. پس ځو او په ګډه سره د با قاعده فعلونو ګردان اول ترسره کوو او بیا وروسته د بې قاعده فعلونو. Die Verbendung د فعل پای. د با قاعده فعلونو ګردان. کله چې غواړو موږ په آلمانی ژبه کې یو فعل ګردان کړو په اوس مهال کې، پس د ټول نه مخکې څه کوو؟ د فعل ریښه د هر ضمیر سره لیکو، بیا وروسته ورسره هغه د اضافي ټکي یا اضافي توري چې ورسره لیکل کیږي هغه ورسره یو ځای کوو. موږ په پښتو ژبه کې کله چې وغواړو مثلا یو فعل په پښتو ژبه کې ګردان کړو، مثلا خوړل یا مثلا تلل. د تلل لپاره مثلا په اوس مهال کې څه رقم ګردانوم؟ د ضمیرونو کې مثلا د زه دپاره زه ځم، د ځې سره یو ځای میم یو ځای کوو. د ټولو فعلونو دپاره پښتو کې مثلا زه ځم، زه خورم، زه څښم، زه مثلا ګډېږم یا زه مثلا نڅا کوم، په هر حالت کې یو میم ورسره اضافه کوو. او په آلمانی ژبه کې هم دغسې یو قانون دی چې د فعل د ګردان سره یعنی د فعل د ریښې سره یو توری اضافه کوو. مثلا د ای توری ورسره اضافه کوو. ایش د فعل ریښه او ورسره ای، بیا د فعل ریښه او ای یو ځای کوو چې د فعل ګردان د ایش دپاره راځي. د دو دپاره د دویم ضمیر دپاره د فعل ریښه راځي او ورسره 2 توري اضافه کیږي چې اس ټی. په پښتو کې مثلا ته ځې یوه یا راځي، او د دریم شخص دپاره ار اس زی دپاره د فعل ریښه راځي او ورسره تی راځي. د وی دپاره د فعل ریښه ان اضافه کیږي، د ار دپاره د فعل ریښه او تی اضافه کیږي، او د زی او زی دپاره تاسو احترام او د هغوی دپاره د فعل ریښه او ان اضافه کیږي. اوس تاسو شاید سوال پیښ شي چې د فعل ریښه له کوم ځای څخه پیدا کړو. پس ځو او په ګډه سره په بل سلایډ کې ګورو چې د فعل ریښه له کوم ځای څخه پیدا کړو. ما دلته د بیلګې په توګه د machen فعل راوستی دی. machen په مصدري حالت کې دی. یعنی موږ په پښتو ژبه کې مصدري حالت کې فعلونه لرو چې مثلا یوه بیلګه زه تاسو ته وایم: تلل، خوړل، لوستل، لیکل. دا ټول فعلونه دي چې په مصدري حالت کې دي، یعنی د یوه ضمیر دپاره د یوه چا دپاره ګردان شوي نه دي.
او که چیرې موږ وغواړو چې د ګردان کو بیا دې لپاره خاصه قاعده راځي چې د با قاعده فعلونو ګردان درته اوس ښایم. په آلماني ژبه کې ټول اکثرا فعلونه په څه شي باندې ختمیږي؟ په ان باندې. مثلا machen, essen, trinken, gehen, laufen, streichen, ankreuzen, fragen, antworten. اکثرا فعلونه په آلماني ژبه کې په مصدري حالت کې په کوم کلمو یا تورو باندې ختمیږي؟ په ان باندې. که په پښتو کې چې مثلا موږ وایو تلل، خوړل، په لام باندې ذات رخ کیږي. په فارسي کې مثلا نوشیدن، خوردن، پوشیدن په نون باندې کیږي کنه. او په آلماني کې په ان باندې. مثلا machen ترسره کول. اوس کله چې غواړم مثلا چې د با قاعده فعلونو ګردان ترسره کړو او یا د بی قاعده، په دواړو حالاتو کې هم د با قاعده لپاره او هم د بی قاعده لپاره اولنی کار چې کوو همیشه او د تل لپاره فعل په مصدري حالت کې ان ترنه جدا کوو، ان ترنه لرې کوو. لکه د مخ نه چې ان لرې کړو چې پاتې کیږي مخ. پس مخ خپله د فعل ریښه شوه چې دغه د فعل ریښه له ټولو ضمیرونو سره لیکو. مثلا د ایک لپاره په مخ کې مخ لیکو، د ډو لپاره د مخ سره مخ لیکو، د ار از از لپاره مخ، د ویر لپاره مخ، د ایر لپاره مخ، د زیزی لپاره مخ. او بیا وروسته ورسره هغه اضافي توري یا هغه اضافي لغات ورسره اضافه کوو چې موږ په مخکینی سلاید کې وویل. لکه د ایک لپاره ای اضافه کوو، ایک mache زه ترسره کوم. ای مې په دو خاطر باندې دلته په سره رنګ باندې نښاني کړي چې تاسو ته توپیر معلوم شي چې مثلا مخ خپله ریښه د فعل شوه او ای چې ده د فعل پای ده یا د فعل خاتمه ده چې ورسره همیشه او د تل لپاره یوه ای اضافه کوو په ایک ضمیر کې. ich mache زه ترسره کوم. د دو لپاره st اضافه کوو. du machst ته ترسره کوي. د s لپاره macht یوه ت اضافه کوو. هغه نر، هغه ښځه یا هغه بیځان ترسره کوي. او د ویر لپاره ان اضافه کوو. wir machen موږ ترسره کوو. د ایر لپاره د تاسې لپاره، تاسې د جمع لپاره یوه ت اضافه کوو لکه چې د دریم شخص لپاره مې استفاده کړی ده. macht تاسې ترسره کوئ. د زی د تاسې د احترام لپاره یا هم د زی د هغوی لپاره هم یوه ان اضافه کوو د فعل د ریښې نه وروسته. زی و زی machen. دا شو د با قاعده فعلونو ګردان. له هر څه نه مخکې فعل په مصدري حالت کې دی. یوازینی کار چې کوو هم په با قاعده فعلونو کې او هم په بی قاعده فعلونو کې یوازینی کار چې کوو څه کوو؟ ان ترنه جدا کوو، ان ترنه لرې کوو، د فعل ریښه ټولو ضمیرونو ته لیکو او بیا وروسته ورسره د فعل پایه، د فعل خاتمه چې د ایک لپاره ای ده، د دو لپاره اس تی ده، د ار از لپاره تی ده، د ویر لپاره ان ده، د ایر لپاره تی ده، د زی لپاره ان ده چې په سره رنګ مې درته نښاني کړي. دا ورسره یو ځای کوو. دا شو د با قاعده فعلونو ګردان. ډېر اسانه. د بېلګې په توګه مې یو دوهم فعل هم دلته لیکلی دی چې چی دی؟ gehen تلل. لومړنی کار مې څه وویله؟ ان هم ترې جدا کوه، لرې کوه چې ان ترې لرې کړو چې پاتې کېږي کې خپله د فعل ریښه شوه. پس کې د ټولو ضمیرونو سره یو ځای لیکو، د ټولو ضمیرونو د مخ څخه ګ لیکو. لکه ich gehe. او وروسته بیا د فعل پای خاتمه ورسره لیکو. لکه د ich لپاره ای کېدله. ich gehe زه ځم. du gehst ته ځې. es sie geht هغه ځي. wir gehen موږ ځو. ihr geht تاسې ځئ. sie gehen تاسې احترام ځئ او sie gehen هغوی ځي. پس هیله ده چې د با قاعده فعلونو په ګردان کې کومه سهوه یا هم تیروتنه ونه کړې.
ځکه چې د باقاعده فعلونو ګردان په ډیره واضح توګه مې تاسو ته تشریح کړ. او که بیا هم چېرته کومه ستونزه وله یا هم کومه پوښتنه لرئ هیله ده له موږ سره یې په کامنټ کې شریکه کړئ. اوس راځو د بې قاعده فعلونو ګردان ته. اما مخکې له هغې څخه د بې قاعده فعلونو د ګردان نښې نښانې ګورو چې څه رقم حالت کې ده تغییر مومي. هغه فعلونه چې ای په ای تبدیلیږي هغه بې قاعده فعلونه دي، لکه sprechen. او کله چې دا فعل بیا په اوس مهال کې موږ ګردان کړو د دو دپاره باید چی راغلی وای اصلي حالت کې دو sprichst. اما ای نه راځي، ای په ای تبدیلیږي. دو sprichst ته خبرې کوي، یعنی ای په ای تغییر شوه، یعنی ای په ای باندې تبدیله شوه. دوهمه کتګوري یا دوهمه نښانه دا ده چې ای په ای باندې تبدیلیږي، لکه لیزن لوستل. دو لیست ته لولې، یعنی ای په ای باندې تبدیله شوله. درېیمه نښه چې څه ده؟ او د او ترکیب په څه باندې تبدیلیږي یا تغییر مومي؟ په آی باندې، لکه laufen منډې وهل. Du läufst ته منډې وهي. او بل څه ده؟ څلورمه نښه ده چې څلورمه نښه څه ده؟ ا په ای باندې تغییر مومي، لکه fahren سفر کول. Du fährst ته سفر کوي. او آخرنۍ نښه څه ده؟ چې ای په ای باندې تغییر مومي یا اوړي، لکه wissen پوهېدل. او که چیرې دا د دویم نفر دپاره دویم شخص دپاره په اوس مهال کې ګردان کړو نو څه لاسته ترې راځي؟ du weißt ای په ای باندې واوښتله. دا شول د بې قاعده فعلونو د ګردان نښې نښانې. دا ټولې نښې نښانې شولې. اوس راځو د بې قاعده فعلونو ګردان ته. فقط یوازینی شی په یاد کې وساتئ هغه ده چې د بې قاعده فعلونو ګردان له باقاعده فعلونو څخه دومره توپیر نه لري. فقط دوهم شخص چې دو دی او دریم شخص چې هغه نر، هغه ښځه یا هغه بیزان زی په دغه دوو ضمیرونو کې توپیر مومي. یعنی دغه دوه ضمیرونه یې بل ډول رسي. او لومړی ضمیر چې ایښ دی لکه باقاعده فعل ګرداني مغه فعل ورته، او د موږ ضمیر چې ویر دی دا هم په خپل حالت ګردانیږي. د ایر ضمیر چې تاسې د جمع حالت دی دغه هم په خپل حالت ګردانیږي. او د زی چې د تاسو احترام او د تاسې او د هغوی ضمیر دی دا هم په خپل حالت باندې لیکل کېږي، یعنې هېڅ توپیر پکې نه راځي. اوس یو فعل ګردانوو چې د څه شي فعل دی؟ laufen منډې وهل. یوازینی کار مې چې مخکې هم تاسو ته وویل چې د با قاعده او د بې قاعده فعلونو ګردان په څه شي باندې شروع کوو پیل کوو؟ په بېلولو کې، یعنې د laufen نه ان بېلوو یا هم لرې کوو دي. lauf څه شو؟ د فعل ریښه شوه چې ټولو ضمیرونو ته مو څه رقم ته کوو په باقاعده فعلونو کې لیکله. دلته یې ټولو ضمیرونو ته لیکو پرته له دوهم شخص او دریم شخص نه. ولې؟ چې دوهم او دریم شخص ډېر مهم او اړین دي دلته، ځکه بې قاعده فعلونو ګردان په دغه دوو باندې اړه لري. ich laufe زه منډې وهم، لکه د باقاعده فعل شو. باقاعده کې هم دغه رقم ګردانې ده او په بې قاعده کې هم دغسې ګردانې، هېڅ توپیر پکې نشته. د دو دپاره مې ځکه په سره رنګ نښانې کړی دی چې دلته پکې توپیر راځي، لکه du läufst باید څه رقم راغلی وی؟ du laufst باید راغلی وی. اما موږ د بې قاعده فعلونو د ګردان نښې نښانې ولیدې چې او په اوی تبدیلیږي. du läufst ته منډې وهي. دریم شخص اس مې هم په سره رنګ نښانې کړی. ولې؟ ځکه چې دلته هم
توپیر پکې راځي. څه رقم؟ sie läuft او په اوی باندې تبدیل شوی دی. او د نورو ضمیرونو دپاره د wir د ihr د sie دپاره هیڅ تغییر او بدلون پکې نه راځي، لکه د باقاعده فعلونو د ګردان په ډول باندې نوشته کیږي. یوه بله بېلګه مې هم تاسو ته لیکلې ده چې د کوم فعل ده؟ د fahren سفر کول. یوازنی او لومړنی کار چې کوو څه دی؟ ترې جلا کوو، ترې لرې کوو چې څه پاتې کیږي؟ فار oder fahr. او دا وروسته بیا فار بې له دوم او دریم شخص چې دو او sie is دي د نورو ټولو ضمیرونو د مخې د فعل ریښه لیکو. لکه د ich دپاره fahre زه سفر کوم. اما دو مې ولې بیا هم په سره رنګ باندې لیکله؟ ځکه چې په بې قاعده فعل کې فقط د دو دپاره فعل تغییر مومي. دو څه کیږي؟ فرست کیږي. دې پر ځای چې فرست شي to first. موږ ویلي وو چې په آلماني ژبه کې او بیا هم په بې قاعده فعلونو کې هغه نښه مو شاید په یاد وي چې په مخکیني سلایډونو کې مو تاسو ته وویل چې په اوړي نو دو فرست کیږي، ته سفر کوي. sie es مې په دې خاطر باندې په سره رنګ لیکلی چې دلته هم دریم شخص او دریم شخص همیشه او د تل دپاره د بې قاعده فعلونو په ګردان کې توپیر مومي، یعنې فرق پکې راځي. لکه sie fährt دلته هم آی په ای باندې واوښتله. او د نورو ضمیرونو دپاره هیڅ تغییر او بدلون پکې نه راځي، لکه wir fahren ihr fahrt sie fahren. دا هم د بې قاعده فعلونو ګردانو ایله ده چې په دغه بخش کې هم تاسو ته کومه ستونزه نه وي پېښه شوې او تاسې په پوره ډول باندې پوهېدلي یاست. او که چېرې بیا هم کوم څه درته نااشنا ښکاري یا هم په کوم څه باندې نه یې پوهېدلي، هیله ده له موږ سره یې په کامنټ کې شریک کړئ. دوهم بخش د دغه ویډیو څه دی؟ die Satzarten، یعنې د جملې ډولونه. په آلماني ژبه کې موږ درې ډوله جملې لرو، البته د ایو په سطحه باندې. کله چې تاسو غواړئ چې مثلا آلماني په لوړو سطحو باندې مثلا تر لوړو سطحو پورې ووایه، نو تاسو هغه وخت متوجه کیږئ چې په آلماني کې ډېر زیات ډولونه د جملو دي، خو موږ تاسو فقط د ایو په سطحه باندې د جملې ډولونه وایو چې د جملې ډولونه د ایو په سطحه باندې درې دانې دي. که چېرې مثلا تاسو د شټوډیو د A1 کتاب لوستلی وي په دریم څپرکي یا هم څلورم څپرکي کې فکر کړم چې د جملې ډولونه دي او هغلته هم کولی شئ چې مثلا تاسو خپله ستونزه حل کړئ که چېرې مثلا کوم څه درته نااشنا ښکاري. لومړی ډول یې څه دی؟ der Aussagesatz، گفتاری جمله. گفتاری جمله هغه جملې ته ویل کېږي چې یو څه موږ پرې گفتار یا هم خبرې اترې پرې کوو. مثلا زه ډوډۍ خورم، ته مکتب ته ځې، ته ښوونځي ته ځې، هغه کتاب لولي. دا ټول گفتاری جمله شوله. ورسره بیا هم دوم حالت یې چې دی؟ دومه جمله der Fragesatz، پوښتنیزه یا هم د سوالیې جمله. له نوم څخه یې پیدا ده چې یو سوال له یو چا څخه کوئ، مثلا له یو چا څخه پوښتنه کوئ یا هم سوال ترېنه کوئ. او دریم ډول جمله څه ده؟ die W-Frage یا هم د W جمله. دا هم په W کوېشن باندې شروع کېږي په آلماني ژبه کې. که چېرې مو له انګلیسي سره بلدتیا وي او زه پوهېږم چې تاسو له انګلیسي سره بلدتیا لرئ، په انګلیسي ژبه کې موږ د WH کوېشن په نامه باندې جملې لرو چې په آلماني کې کله چې دغه د آلماني سره موږ پرتله کړو نو په آلماني ژبه کې موږ څه لرو؟ die W-Frage، د W جمله، نه د WH جمله. لومړی ډول جمله مو څه ده؟ der Aussagesatz، گفتاری جمله. Dabei steht das Verb auf Position 2. Der Punkt steht am Ende des Satzes.
دلته فعل په دوم پوزیشن دوم موقعیت کې راځي یا دوم موقعیت کې لیکل کیږي لکه ich wohne in Kabul. wohne دوم موقعیت دی. ich subject شو یا هم د کار کوونکی شو او wohne فعل شو چې په کوم موقعیت کې راغلی دی په دوم موقعیت کې لیکل کیږي. او der Punkt steht am Ende des Satzes. نقطه یا ټکی د جملې په پای کې لیکل کیږي. دوهمه بېلګه څه ده؟ Wir lernen Deutsch im Goethe-Institut. موږ آلمانی په Goethe Institut کې زده کوو. دلته هم فعل په دوه موقعیت کې لیکل کیږي او ټکی په آخر کې. دوهم ډول جمله مو څه ده؟ der Fragesatz پوښتنیزه یا هم د سوالیه جمله. په دغه ډول جمله کې dabei steht das Verb auf Position 1, am Ende des Satzes steht ein Fragezeichen. دلته فعل په لومړي موقعیت کې لیکل کیږي او ورسره د جملې په پای کې د سوالیه یوه علامه لیکل کیږي. لکه ist Spaghetti dein Lieblingsessen? آیا یا هم ستاسې یا هم د تا په زړه پورې ډوډۍ آش دی؟ سوال یې کړی دی. ist په لومړي موقعیت کې او د سوالیې علامه په آخر کې. او دوهمه بېلګه lernen Sie nur Deutsch؟ زده کوئ یا تاسې لولئ تنها آلمانی؟ تاسو آلمانی تنها زده کوئ یوازې؟ lernen لومړی موقعیت او د فعل نښه او د سوالیې نښه په آخر کې. دا شوه پوښتنیزه یا هم د سوالیې جمله. اکثرا یا زیات وخت یا زیاتره وخت د پوښتنیزه یا هم د سوالیې جمله په هو نه باندې ځواب ورکول کیږي. لکه ist Spaghetti dein Lieblingsessen؟ آیا آش تا په زړه پورې ډوډۍ ده؟ یا تاسو ځواب ورکوئ چې هو یا هم نه. اما بعض اوقات مثلا lernen Sie nur Deutsch کیدای شي مثلا لږ دلیل هم ورسره وي. مثلا lernen Sie nur Deutsch یوازې تاسو آلماني زده کوئ؟ کیدای شي تاسو ځواب ورته وایئ چې هو. او که چیرې مو ځواب نه وي نو دا معنا چې دلته تاسو بیا یوه بله ژبه هم ورته وایئ چې مثلا نه زه پښتو هم زده کوم یا مثلا زه اردو هم زده کوم یا مثلا زه فرانسوي هم زده کوم. اما زیاتره اوقات یا زیاتره وختو کې بیا ځواب په هو نه باندې دی. دریم ډول جمله مې چې په نامه ده د W جمله. Die W-Frage. Hier steht das Verb auf Position 2, دلته فعل په دوم موقعیت کې لیکل کیږي. Am Ende des Satzes steht ein Fragezeichen. د جملې په پای کې د سوالیې یوه علامه لیکل کیږي. لکه Was ist dein Lieblingsessen؟ د تا په زړه پورې ډوډۍ څه ده؟ دلته کیدای شي مثلا تاسو خپل ځواب ورته وایئ چې مثلا فلانی شی دی. دلته W کویشن په اول موقعیت کې همیشه راځي، په اول پوزیشن کې همیشه لیکل کیږي او فعل په دوم موقعیت کې لیکل کیږي او په آخر کې به څه لیکل کیږي؟ د سوالیې نښانه. دومه بېلګه څه ده؟ Warum lernen Sie Deutsch؟ ولې تاسې آلماني زده کوئ؟ Warum چې شوله د W جمله شوله، د W ټکی شو یعنی W سوال شوله. Warum ولې؟ lernen فعل شو چې په دوم ځای کې ولیکل شو او په آخر کې به د فعل او آخر کې به د جملې سوالیه. یوازینی توپیر د W د جملې د پوښتنیز جملې څه دا دی چې هلته W کویشن نه راځي، مستقیما فعل په اول موقعیت کې لیکل کیږي او دلته فعل په دوم موقعیت کې لیکل کیږي، خو توپیر دا دی چې دلته بیا د W جمله هم ورسره لیکل کیږي.
دا هم زموږ د جملې ډولونه. هیله ده چې دلته هم کومه پوښتنه تاسو ته نه وي پېښه شوې، او که چیرې کومه پوښتنه درته پېښه شوې وي او یو څه باندې نه یې پوه شوي، هیله ده چې زموږ سره یې په کامنټ کې شریک کړئ تر څو زه تاسو ته ژر تر ژره فیډبک درکړم. دا به زموږ نننی ویډیو. هیله ده چې زموږ له نننۍ ویډیو څخه مو هم یو څه زده کړي وي. د نورو ویډیوګانو د کتلو او لیدلو لپاره هیله ده چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو مو در سره لایک کړئ، او په څنګ کې هیله ده چې د زنګولې یا د زنګ بټن در سره کېکاږئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه هم تاسې باخبره شئ. هیله ده چې دغه ویډیو مو له خپلو ملګرو او دوستانو سره هم شریکه کړئ تر څو له هغوی هم خپلې ستونزې او مشکلات پرې حل کړي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم، تاسو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم. تر بیا ښې چارې.